یا بنی آدم، اے د آدم اولاده، لا یفتننکم الشیطان، ګوره په فتنه کې دی وانه چوي تا لره شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنه، لکه څنګه چې ستا مور و پلار د جنت نه وویستل. ګوره تا پسې دا شیطان لګېدلی، تا هم نه پرېږدي. لکه څنګه چې ستا د مور و پلار دشمنو چې آدم علیه السلام بیبي ده، همدغه رنګې ګوره ستا دشمن هم دی، هغه یې جنت نه وویستلو، تا هم ګوره د جنت نه محروموي، جنت ته دې نه پرېږدي چې لاړ شي. داسې عملونه در نه صادروي چې هغه تا د جنت نه بچ کي او جهنم ته لاړه شي. ینزع عنهما لباسهما، ویستلی و د شیطان عنهما د دې دواړو نه لباسهما جامې د دې دواړو. بني آدمه ګوره تا پسې هم دا شیطان لګېدلی دی، ستا هم جامې وباسي، پرېږدي دې نه. لکه چې غرب خلکو نه ټول جامې وویستلې، ډېرو اسلامي ملکونو زنانو نه جامې وویستلې. داسې الټا عقل د هغوی جوړ شوی دی چې سړی هغه پټ وي په جامو کې، ورسره خوا کې ښځه روانه وي هغه بربنډه وي. دا د هغوی اخلاق، دا د هغوی تمدن، دا د هغوی ترقي. د مکې د مشرکانو نه جامې ویستلي وو. نو شیطان کار دا دی، ستراتیژیک دا دی، پالیسي دا دی چې څنګه د آدم د اولادو نه جامې لرې کړي. ینزع عنهما لباسهما، ای بني آدم ګوره خبردار اوسېږه، ستا مور و پلار دشمنو دا شیطان، هغه د جنت نه ویستلي وو، تا هم د جنت نه محروموي. هغوی نه جامې ویستلي وو، تا هم جامې وباسي. هغوی نه خو د جنتي جامې ویستلي وو، تا نه دا د دنیوي جامې در نه وباسي چې بلکل به بربنډ. اوس الله د دغه خلکو چې د شیطان په لاره روان شوي دي د هغوی دلیل ذکر کوي. وجدنا علیها آباءنا، چې دا خو زمونږ رواج دی، اوس موندلی دي مونږ په ده باندې آباءنا، مشران زمونږ مشرانو هم داسې کولو. اول والله امرنا بها، او کله په الله پورې دروغ وایي. ای الله مونږ ته حکم کړی دی، وایي الله دوم ځای کې ویلی چې داسې جامې ما غونده، ما ته دلیل ښودلی شي؟ قرآن شریف کې ما ته وښایه چې الله ویلی چې داسې جامې ما غونده. دا د هغوی دلیل وي. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، ورته ووایه ګوره الله د فحشا او حکم چاته نه کوي. اوس الله دې آیات کې دا خبره کوي چې ګوره یو سړی جامې اغوندي، نوې جامې اغوندي، ښایسته جامې اغوندي، د شریعت خلاف نه وي، بې حیا جامې نه وي، دا چا حرام کړي دي؟ الله فرمایي دا خو حلال دي. یو سړی اغوندي، هیڅ مشکل په دې کې نشته. دا به نه وایي چې داسې جامې ما اغونده، یعنی دا نوې جامې مه کوه، مثال خبره. نو دا الله فرمایي چې جامې الله ویستلي دي، دا د الله نعمت دی، الله درکړي، دا به استعمالوي. ښایسته جامې به اغوندې او نوې جامې به اغوندې، په دې کې مشکل نشته. البته د جامو کې دوه خبرې نبی علیه السلام ذکر کړي دي چې یو تکبر به نه کوي چې په بل چا ځان پورته ګڼې. جامې اغوندې نوې جامې او ځان درته هغه ښکاري چې ولا زه خو ښه یم او دا نور خلک دا کمزوري دي، زه مالداره یم او دا نور خلک کمزوري دي، دا غریبانان دي، جامې نشي اغوستی. دا به نه کوي. دویم چې په دې کې به اسراف نه کوي چې ډېرې جامې وکړي. یا دا دی چې یو جامه جوړیږي د 3-4 مترو نه او ته جامه جوړی د 6 مترو نه، نو اسراف. نبی علیہ السلام فرمایي چې خیالا پکې نه وي، تکبر او اسراف پکې نه وي، نو بیا جامه سړی اغوستی شي. دا خو ډول دی الله پیدا کړی د انسان دپاره. من حرم، چا حرام کړي دي، زینت الله، ډول دی الله، التي هغه اخرج چې راویستې دي الله